السلام علیکم زه ناصر جمال پښتو ټي وي کې زه تاسو سره کلی یم ناظرین زه دلته صوفي ډيري چې هغه ته سپینه وړای وي هغه ته راغلی یم د دې ځای زمونږ یو ډېر قابل احترام قابل عزت ملک ابرار صاحب دی ډېر اکټیو کس دی کافی سیاست کې ټایم وشولو او د دې سیاست لکه څومره الیکشن هغه کړي دي د دې معلومات د دې حل کې چې کوم مسایل دي دا غي باندې کې هغه سره ډسکشن کوو ریسنت چې کوم سچويشن دی د پالیټکس د سیاسي صورتحال چې کوم دی هغه باندې هغه سره خبره کوو ملک ابرار صاحب هغه سره ملاقات کوو جی السلام علیکم وعلیکم السلام ملک ابرار صاحب دا راته وایي چې تاسو سیاسي کیریر باره کې لغونته زموږ د ناظرین ته خبرو کوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم وعلیکم السلام زما صاحب زه الیکشن خو د ډیر وخت نه لګیم ٹھیک پیله الیکشن می چې وو نو کسان ډیرو را سره حال کم زیاته و صحیح هغه کې زه په 5 نمبر راغلم ٹھیک جی سلور شیو صحیح دی بیللم وو په دویم ځلې په 3 نمبر راغلم صحیح دی ام بیللم صحیح دی او د خیر سره څلورم ځل چې ما د پی ټی آی نه الیکشن وکړو نو د الله ډېر لوی فضل کرم چې ما الیکشن وګټلو صحیح دی او جی په 3 نمبر راغلم صحیح دی او جی دې ځل چې کوم الیکشن زموږ د خیر سره وشو جی دې کې زه په 2 نمبر راغلی یم صحیح ګټلې یم د خیر سره صحیح دی او جی او خو په ایماندارۍ سره مې ګټلې دی یو خو په پیسو مې اوټ نه دی اغشته ٹھیک جی عوامو په خپل خوخه راله اوټ را کړی دی ٹھیک جی خلکو که سم کړی وی کنه بلکې زموږ په جمعات کې ناشته شوی و او کاری سے په قرآن عهد کړی و را سره صحیح پوه شئ موږ ورسره عهد وکړو چې بوګس وټ پم نه اچوو په پیسو به وټ نه اخلو او یو به دغه نه کوو فیرنګ به هوایي نه کوو صحیح دی چې څوک ونه لګي ٹھیک جی بل ته تکلیف پیښ نشي بالکل نو د الله ډېر لوی فضل دی الیکشن هم وګټلو ښه او دا یعنی تاسو دریم او څلورم الیکشن چې دی دا دواړه ځل تاسو وګټلو او جی صحیح دی جی دا بظاهر خبره د عوام چې ګوري چې یره دی کار کوي او جی او مطمئنین والا دا دویم ځل چې کوم سلیکشن کوي منتخب کوي نو دا مونږ د دغه ګرځېدو الیکشن کې کنه جی نو مونږ داسې په یو لار ورغو داسې مازیګری ټیمو جی نو لارې ته چې زه لاړم او قدم مې پکې کېښو نو هغې کې په شین اسمان خټې وي ښه او جی او لار ډیره زیاته اوږده ده ښه او نو ما خدای شته ما سره تقریبا دغه ټیم 30-35 کسان خپل وو ما ورته مې دې خلکو نه به تاسو اوټ نه غواړئ ښه نو دې داسې حق حیران شو ویل بچي مو را سره ویل ابو ولې دوستانو ملک صاحب ولې بالکل خپلوانو مو ویل ولې ما ورته مې داسې کار دی مې مړه تاسو د لاره کې دا خټې وګورئ صحیح دی مې دلته ناظم د ډسټریکټ ناظم د ټون ناظم او د خټو ته وګورئ بالکل هغې ما د کور راوویسته ما ورته ویل ان شاء الله مېل اوټ چې دی د ګلی نه تاسو سره چې د ارشد ولاړ دی مېل اوټ دله ورکوئ او الیکشن نه پس به که خیرې زه راځم او مې سټام روړی در سره لیکل کوم نو د شپې یې راوغوښتم رالی چې یو پروګرام وکړو مفتی صاحب هم پکې و او چې هغه اوس بهر دی هغه ویل چې ملک صاحب بس مونږ دا اوټ تاله درکوو ملک صاحب ورته بیا م ویل چې نه اوټ ته نه اخلم او اوټ مې دا الک چې کم ناست دی مې د رور له ورکوي او زه به راځم دا کار بدله کوم هغې ما نه ډېر مطمئن شو او الیکشن چې څنګه ما وګټلو ما ورته ویل که مې وګټلو که مې بیلودو مې زه به راځم دا کار به کوم د الله یو ډېر لوی فضل کرم هغه کار ولا ما وکړو صحیح دی هغه لار مې ور جوړه کړه ډېر مطمئن دي صحیح دی او دغه دا چې کم تاسو دوی سره کم انداز کې
دا دی له تاسو دا کار وکړو ظاهره خبره چې دا په ټوله حلقه کې پتم لګي دي او جی چیرې دی دا خبره کړې ده او د ټولو په زړونو کې به قدر او نورم سیوا کېږي داسې دلته د هغې نه د الیکشن نه مخکې ماله د لنډي کندي نه پاس نه کسان راغه صحیح دی راته یې ویل یار ملک صاحب لکه پلانکې وخت راغلی او موږ سره خلکو دوکه وکړه صحیح دی صرف دا شانګېړې راته واچولو او لارې رالونه که دا دغه راغلی دا پاټۍ والا راغلی دا پاټۍ والا راغلی خو ما ته یې ویل ملک صاحب چا مراله کار نه یې کړی که تاسو یقین کوئ او که نه کوئ چې ما ورته ویل مړه د الله په فضل سره زه به دله کار کوم او الیکشن نه مخکې مې هغې له دلته کې جوخت دی هغې له مې کار ډېر په ښایسته طریقه باندې وکړو او بالکل زه ورته یم د انجینیر هم پې لاس خلاص چونی او ساټک پې ورپسې یوسي او زما کار هم داسې کار وي چې انشاءالله فرق به کاڼې به هم دا ګوی کوي چې ملک ابرار ما کې 1 روپۍ نه پیدا کړی او نه یې خوړلې او ما کې یې د خپله جیبه لګولې ده او دقسې زمونږ د صاحبان هم لکه همدقسې زما په شانتې وو هغې هم راته دا موقع نه راکوله چې ګینې مونږ دې پکې پیدا کړو که فهیم صاحب هم وو لکه موقع چاله نه ورکوله سپورټ په مکمل کولو صحیح دی نو صحیح دی دا غټه خبرې ملک ابرار صاحب چې یاره یو انسان په ښه طریقې سره د خپل حلقې عوامو خیال وساتي نو هغه ظاهره خبره ده چې د هغه ټول عمر دپاره د هغې په ذهن کې بیا دا خبره پرته وي دا سوفیډري چې د سپینې وړۍ ورته مونږ وایو د دې د حلقې اصل بیسک مسائل څه دي ملک ابرار صاحب یاره صاحبه یو خو ګیس دی جی ګیس لکه چاته ورځي او چاته نه ورځي او بله خبره دا ده چې ډېر کافي تکلیفات خلکو له ورکه د ګیس او جی ټیک شو او د پاتې شو د بجلی کار نو د الله ډېر بې فضل دی ما د دې خلکو نه ټرانسفارم یوړی او ولا به مې جوړې کې خپل پیسو مې جوړې کړې دي کله کله به راسره هغې هم پکې امداد وکړو بالکل کم از کم دا 8 ټرانسفارمه ما ټیک کړي دي او بعضې ټایم مې چانه 1 روپۍ هم پکې نه ده اخیستې په خپله مې وړي دي ولا مې ټیک کړي دي او جی ما سره دغه هم ډېر ښه اکسن صاحب بالکل فاروق صاحب او ارباب فاروق صاحب بالکل دیم را سره لږ خو الله دې خوشحاله ساتي بالکل نو هیلپ یې را سره کولو صحیح دی نو د بجلی که د شپې په 2 بجې وي او که په 3 بجې وي که په هر څه ټایم یې ما ته رنګ وشي نو د الله فضل دی ځان وله وررسوم صحیح دی ملک ابرار صاحب روډونه څه پوزیشن دی د سکول وغیره دا نور څه مسلې چې کوم یو خو موږ ته د جنکو تکلیف دی د های سکول خی او جی دلته شته دی خو دغه دی میډل دی خی نو مونږ لا او سوفیډری خو ډیره خټه علاقه دا کړی دی د دې وټ څومره دی هجی د دې تقریبا 35 40 او جی دغه سه لګ بګ دی 35 او د 30 نه ابو دی ٹھیک شو جی بالکل صحیح ده نو تاسو لکه ظاهره خبره چې د 35-40 هزار تعداد کې خو های سکول ضروری دی او ډیر زیات ضروری دی او بیا دې سره ملحقه علاقې ډېرې زیاتې دي دې طرف ته رنګ روډ دی هغه طرف ته یونیورسټي روډ دی او جی بیا ورسره کسټم او دا نو ټول علاقې ورسره بالکل دا په منځ کې دی بالکل دا سپینه وړیا نه بالکل دا بالکل په منځ کې پراته نو که یو سکول جوړ شي نو هغې ټولو ته به فایده شي ډېره غټه فایده به جوړې شي په دې چې د چا به وس وي د چا به وس نه وي بالکل لکه ترانسپورټ دی که نه بالکل جی او پیسې نشي ورکولی سرکاري سکول خو په دره روډ باندې شته بالکل خو لکه د سهولیاتو دغه هم دی که نه بالکل جی نو حق دا دی چې موږ ته د جنکو او بله خبره دا ده چې زه د خپل کلي دپاره بیا هم خفه یم دلته پریمري سکول نشته لکه زه ملک یم بل ارباب دی بل نواب دی بل څه دی که نه بالکل جی او جی لکه یو بچی دی هغې په پردی مینه کې اوسیږي
نو بالکل اغلم تعلیم لازم دی کنه ظاهره خبره ده نو کم از کم چې زمونږ د کلی کې خو یو پرایمري اسکول جوړ شي بالکل جی حق کلی کې پرایمري سکول نشته پرایمري اسکول پکې نشته نه دا الکانو نشته د الکانو نشته خجی او د جنکو د جنکو خوشته د جنکو شته خو د الکانو د الکانو نشته خجی او دا مخکې وو اولان کې 2022 ده د ټیم کې خو ظاهره خبره دی پرایمري اسکول کې ما په خپل سبق ویلې دي دا مخکې وو دلته کې میر اس ډي او میر عالم صاحب جی هغه ولا عمداسي ورکړې وو خی خو بس ټیم راغو بل بیا دا بیا بری وزري ته راغو او بری وزري نه د اسکول ختم شوی دی خی نو زمون دا کم عزیزانان چې دي کنه زم چې دا مخکې لاړ شي بالکل جی او ایسو کې مولا کا فکر کوي د پرایمري اسکول چا تر اوسه پورې تاسو سره چا خبره کړې ده حقیقت خبره ده دا حقیقت دی ناظرین دی کې د سکولز چې کوم مسایل دي بعضی پروجیکټ د سرکاري هغه کې یو مین چې کوم دغه راځي مسله راځي ایشو راځي هغه کې د ځمکې هم راځي چې کوم حکومت سرکار د طرف نه دی لزمکه ورکي نو سرکار بیا دا سوچ نه کوي چې یره دا کم دور دی د پراپرټي کم قیمت دی دا قیمت په مطابق باندې لار شي په علاقه کې ځمکه والی او هغه کې چې دینو دغه وکي نو که فرض کړه 30 लाख 20 लाख ورکی نو په 30-20 लाख کې صرف بلډینګ جوړې دي شي په 30-20 लाख کې نن سبا تاسو بلډینګ هم مشکل ده جی خو یو دوه کمرې درې کمرې جی زبم ور سره خیر دی داسې کار دی لسمرلی وي بالکل جی د دې کلی د وطن لپاره زبم ور سره قرباني وکم صحیح دی او جی داسې خبره هم نشته لکه سرکاري سکول دی دغه کوي نو هغه کې ور سره تاسو کم از کم ير چې شل مرلی خو وی کنه بالکل جی نو دې کې ور سره زه خپل سینه بالکل جی لاس مرلی به ولا زم ورکم صحیح دی او پرایمري سکول لکه د اجزانانو لپاره ډیر لازم دا ډیره غټه خبره ده لکه ابرار سي ما خو انټرویوګان ډیر کړی دي او دا سه نغد خبره دومره زړه کې 100 ساتل د خپل حلقې عوام د لپاره دا ډیر کم ده بهرحال دا ډیر د خوشاله خبره چې تاسو دومره مینه ساتي د خپل حلقې خلکو سره ان شاء الله ملک برابر دا سی وی کنه زم چې د خپل د پاکستان لپاره ما نه خلک د اثر پرې کی خو زما پاکستان ته خیر صحیح دی او جی دا تاسو یو جذبه ده جی او جی بالکل ورنه ډیره خپل جذبه ده جی او الله رب العزت تاسو په دې قائم او دائم ساتي ملک ابرار صاحب په دې کې دا څه ملک ابرار صاحب چې کتا سو دې کې وګوري نو پچم غون کې موږ سره داسې سفید پوش خلک دي چې دا غي حالت ډیر زیات خراب دي بیا دې کې کونډه شته او جی دې کې یتیمان شته جی دې کې یسیر شته بالکل دې کې ډیر داسې متوسط طبقه والا خلک رشکې ډرایور ریډي والا خلک ما یو سروې کوله ملک ابرار صاحب د انټرویو خصاصو د تاسو نه دغه کوم خو زده عوامو د نالج لپاره چې ما یو سروې کوله پاغي کې ما ریډي والا نه تاسو کوله مالې د ورځې څومره غټي نو پاغي کې 60% خلکو همدا ویلې چې را زما د 400 نوالی 500 پورې هغه یادول بیا تقریبا 20% ماته دا ویلې چې را 500 نوالی تر 600 700 پورې مونږ ټو او بیا 10% خلکو ماته دا راکا چې مونږ د 900 نوالی 1000 پورې نو که تاسو دې ته ګورئ چې تاسو نه د دینه کوي میجارټي نه تاسو سپوز کې نو هغه زده کرای په کور کې اوسېګم په خپل کور کې موسیقي دي کې بجلی بل دې مشمن خرچې دي غدي او جی نو 4-500 ولا بدا خو 1500 روپے میاشت وځي لکه جی داسې کار دی باقي د خلک غلاګانو ته جوړ کړ بالکل جی زه به ولې غلا کوم چې ما ته لک سہولیات وي کنه زه به ولې غلا کوم زما بچی ما هم ما ته بچی جاړي نو زه به دوکم کوم زه به فراډم کوم زه به غلام کوم بالکل او چې دا کوم صورت حال روان دی بالکل سحر ډالر په یو دی او د ماخام په بل دی او چې ساره پاسه بیا په بل دی نو تاسو ورته لک سوچو کوي او وړین دغه سره ډالر سره ګران شو چې نیم ډالر سره ګران شو لکه دومره ګرانی د شته اوس کوم وزیر اعظم ناس دی کنه بالکل جی درا غشتي دا نو دا خو د عوامو دشمن دی حقیقت دی دوست نه دی صحیح دی ورته مخکې د عمران خان په دغه کې ګورنمنت کې دومره وکنه
چې هغه گزاره خو کېده کنه او اوس چې دا کم دغه روان دی پروګرام روان دی نو دا خو داسې کار دی چې بالکل خلق غلاګانو ته جوړی او تکړه تکړه خلق بغلاګانو ته جوړ شي لکه مجبوره به داسې مجبوره بشي بالکل جی ملک ابرار صاحب دا راته وایي چې راتلونکي حکومت تاسو د چا ګورئ په پوره پاکستان کې یادوم یار ان شاء الله داسې کار دی چې دا کومه چې دا زمون صوبه ده خیبر پختونخوا او پنجاب د دې خو درته نه ویم دا خو زمونږ دی بالکل جی ان شاء الله چې په سند او بلوچستان دا باندې نه ګټو دا باندې نه وړو او وړاندې ان شاء الله صحیح دی د خپل رب نه امید کوم چې عمران خان برازي او دا الیکشن که خیر مخکې نه ورته عمران خان ته زه مخکې نه او مبارکي ورکوم چې مبارک عایشه صحیح دی جی لکه تاسو په حساب سره میجارټي سره براشي ان شاء الله بالکل भरपूर زه دا سوچو کې ملک ابرار صاحب ګور شپاره جمعهتون دی ورته مخامخ مقابله کوي ان شاء الله چې شلم شي هم به راضي عمران خان زه خپل رب نو امید کوم ورته دا سوینو کنه بالکل جی د دې ټولو نه د خلک خپه شو ویني بالکل جی دا چا لوټه په غاړه کې دا بالکل چا ته بالټه چوي حقیقت دی جی دا حقیقت دی چې دا ته خپل هم پته لګي صحیح دی جی ان شاء الله چې ډیره مننه تاسو ملک ابرار صاحب زه ډیر زیات شکریا ادا کوم تاسو ناظرین دا زمونږ ډیر ګران قدر ملک ابرار صاحب د خپل علاقې سره ډیره مینا او د دې مینې اظهار چې دی هغه تاسو هم کتلو چې هغه په دې انټرویو دوران کې چې دی نو هغه د لسو مرلو آفر چې دی هغه حکومت ته ورکوي چې یره کانال زیوي هغې کې لس مرلې زه هم ورکول ته تیار یم ملک ابرار صاحب د سپینې وړۍ سره تعلق دی او زه ملک ابرار صاحب تاسو ډېر زیات شکریا ادا کوم چې تاسو موږ له ټایم راکړو زموږ پښتو ټي وي چینل هم ټایم ورکړو ډېره مننه ناظرین تھینک یو سو مچ السلام علیکم